د شاه ټلویزیون قدرمند لیدونکو سلامونه. پام وکړئ د دې مهال لنډو خبرونو ته. راستنو شویو هیوادوالو ته د کارموندنې کمیټې نوبتي ناسته وکړه. د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت ویلي چې راستنو شویو هیوادوالو ته د کارموندنې کمیټې نوبتي ناسته د کډوالو او راستنېدونکو چارو، اقتصادي، صنعت او سوداګرۍ، کرنې، مالدارۍ او اوبو لګولو او د کار او ټولنیزو چارو وزارتونو د مسؤلینو له لوري وشوه. د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزیر مولوي عبدالکبیر وویل چې د کارموندنې په موخه باید د راستنه شویو له مهارتونو او زده کړو ګټه پورته شي. هغه د اقتصاد او صنعت او سوداګرۍ له وزارتونو وغوښتل چې په خپلو چارو او تړونونو کې راستنو شویو ته لومړیتوب ورکړي او د کلیوالي اقتصاد پیاوړتیا ته پام وکړي. غلام خان بندر د لنډ مهال لپاره بیرته پرانیستل شو. د سرحدي پولیسو لوی ریاست ویان عبیدالله اوقاف فاروقي وایي د خوست ولایت غلام خان بندر چې د باروړونکو موټرو پر مخ تړل شوی و په رسمي ډول د 15 ورځو لپاره بیرته پرانیستل شو. د سرحدي چارواکو په وینا د لنډمهاله پرانیستنه به د افغان او پاکستاني سوداګرو ترمنځ د مالونو تبادله اسانه کړي او همداراز به د خوراکي توکو او نور اجناسو له خرابېدو مخنیوی وکړي. یاد بندر شاوخوا 2 اونۍ وړاندې د پاکستان حکومت لخوا په یو اړخیز ډول تړل شوی و. شیخ عبدالباقي حقانی ویلي تیر کال د پښتنو بانک ته 40,000 پوښتنې اضافه شوي دي. د ازموینو ملي ادارې رئیس شیخ عبدالباقي حقانی د دولتي ادارو د 1 کلنو لاسته راوړنو د تشریح پروګرام کې ویلي چې مخکې به پوښتنې په دري ژبې جوړېدې او بیا به پښتو ژبې ته ژباړل کېدې چې ډېرې ستونزې رامنځته کړې وي، خو تیر کال د لومړي ځل لپاره په دواړو ملي ژبو د پوښتنو جوړولو لپاره بېلابېل متخصصین ګمارل شوي او د پوښتنو د ژباړې لړۍ پای ته رسېدلې ده. حقانی زیاته کړې چې تیر کال همدارنګه د پښتنو بانک ته 40,000 معیاري پوښتنې هم ور-اضافه شوي دي. نوموړي همداراز ویلي چې تیر کال د دغې ادارې له لوري د بېلابېلو وزارتونو اړوند او یا سترې او وړې ازموینې اخیستل شوي چې ټوټال پکې 219,961 کسانو برخه اخیستې وه. د نغلو لمریزې برېښنا پروژه بشپړېدو ته نږدې شوې. د افغانستان برېښنا شرکت ویلي چې د نغلو د لمریزې برېښنا د تولید پروژه چې 2.15 میګاواټه ظرفیت لري د بشپړېدو په حال کې ده. دغه شرکت پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې یاده پروژه به شاوخوا 10,000 کورنیو لپاره برېښنا برابره کړي. یاد شرکت دغه پروژه د نوې دوامداره او شنې انرژۍ په لور یو مهم ګام بللی دی. افغانستان له کلونو راهیسې د برېښنا له کمښت له ستونزې سره مخامخ دی او اوس مهال خپله د اړتیا وړ برېښنا تر ډېره له ګاونډیو هیوادونو ترکمنستان، ایران او ازبکستان څخه واردوي. د خوړو نړیوال پروګرام افغانستان کې د کاري فرصتونو له کموالي خبر ورکړ. د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې افغانستان کې د کارموندنې فرصتونه کم شوي او دغه چاره د خلکو د کم پیر او پلور لامل شوې ده. یاد پروګرام یو بیان کې کښلي هغه کارګران چې ورځنۍ مزدوري کوي په منځني ډول اونۍ کې یوازې 2 یا 3 ورځې کار کوي. تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو اړوند د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM ویلي و چې له 2021 کال راهیسې د ګڼو افغانانو عاید یا کم شوی او یا هم له منځه تللی دی. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت تل ټینګار کړی چې هڅه کوي خلکو ته کاري فرصتونه چمتو کړي. د ایران د برېښنا وزیر ویلي چې د هلمند سیند د اوبو حق تعقیبول په کاري ایجنډا کې شامل دي. د ایران د برېښنا وزیر عباس علي آبادي ویلي چې د افغانستان له هلمند سیند څخه د ایران د اوبو حق په جدي توګه تعقیبول په کاري ایجنډا کې دي. د ایرنا خبري اژانس د راپور له مخې نوموړي خبریالانو ته ویلي چې د افغانستان، ترکمنستان، تاجکستان او ازبکستان سره د اوبو کارولو په اړه مذاکرات په کاري ایجنډا کې شامل دي. هغه ویلي چې د اوبو حق په اړه به تخنیکي مذاکرات تعقیب کړي او اجازه به ورنکړي چې د خلکو حقوق تر پښو لاندې شي. په تیرو کلونو کې د ایران او د طالبانو حکومت اړیکې د هلمند سیند د اوبو حق پر سر کړکېچنې وي، خو د طالبانو حکومت تل ټینګار کړی چې د ایران حقابې ته د 1951 کال د تړون پر بنسټ ژمن دي. امریکا پاکستان کې د ایران سفیر د تعقیب لاندې کسانو نوملړ کې شامل کړ. د پاکستان رسنیو راپور ورکړی چې د امریکا د فدرالي څېړنو ادارې یا FBI پاکستان کې د ایران سفیر رضا امیري مقدم د تعقیب لاندې کسانو په نوملړ کې شامل کړی دی. د راپورونو له مخې رضا امیري د 2007 کال په مارچ کې د ایران په کیش ټاپو کې د FBI د یو مامور په تختونه کې د لاس لرلو په تور په دغه نوملړ کې شامل شوی دی. پابلو وینسن په 2007 میلادي کال کې د ایران په کیش ټاپو کې هغه مهال ورک شوی کله چې د ایران د اطلاعاتو وزارت د عملیاتو مشر رضا امیري
امیر مقدم و د معلوماتو له مخې FBI د ایران د دولت دوه نور چارواکي هم پرې تړاو د تعقیب لاندې کسانو په فهرست کې شامل کړي دي. پاکستان او ایران تر اوسه پرې تړاو څه نه دي ویلي. اسرائیل کې د مذهبي ګوندونو شپږو غړو د پارلمان نه غړیتوب څخه استعفا وکړه. د اسرائیل د مذهبي یهودیانو له مهم ګوند متحده تورات یهودیت شپږو غړو د پارلمان له غړیتوبه استعفا وکړه. د اسرائیل ټایمز راپور له مخې دوی وایي حکومت د هغو دیني زده کوونکو لپاره چې مذهبي زده کړې کوي د عسکري خدمت د معافیت ضمانت نه دی کړی. دغه ګوند چې د حکومت ائتلافي برخه ده له حکومته غواړي چې مذهبي زده کوونکي له جبري عسکرۍ څخه معاف شي چې دا معافیت له کلونو راهیسې د دوی د دیني ارزښتونو یوه مهمه برخه ګڼل کیږي. دوی ټینګار کوي چې که دا مسئله حل نشي د حکومت ملاتړ به له خطر سره مخ شي. دا استعفاوې په داسې حال کې شوي چې د اسرائیل حکومت هڅه کوي د عسکرۍ د خدمت قانون بدل کړي او د پوځ لپاره نور ځواک جلب کړي. امریکا یو شمېر په جرمونو کې ښکېل کډوال سویلي افریقا ته ولېږدول. د امریکا د کورني امنیت وزارت منلي چې د بېلابېلو هیوادونو یو شمېر هغه کډوال چې په جرمونو کې ښکېلو د سویلي افریقا اسواتیني هیواد ته لېږدولي دي. د خبر پاڼې له مخې دا کسان دومره خطرناک وو چې اصلي هیوادونو یې له منلو انکار کړی و. په دغه کسانو کې د ویتنام، جامایکا، لاوس، کیوبا او یمن هیوادونو وګړي شامل دي چې د ماشومانو په تختوني، جنسي تیري او وژنو محکوم شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کډوالو پر ضد خپله پالیسي تونده کړې او تر دې مخکې هم یو شمېر مجرم کډوال ګوانتانامو زندان ته استولي وو. امریکا او متحدینو یې ایران ته د اګست میاشتې تر پایه یوې هوکړې ته د رسېدلو لپاره ضرب الاجل وټاکه. د امریکا بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو فرانسوي، الماني او بریتانوي سیالانو سره په ټلیفوني خبرو کې هوکړه کړې چې ایران باید د اګست میاشتې تر وروستۍ نیټې د اتومي پروګرام پر سر یوې هوکړې ته ورسیږي. اکسیوس ویب سایټ د یادو وزیرانو له قوله خبر ورکړی چې که د اګست میاشتې وروستۍ نیټې پورې ایران سره کومه هوکړه ونه شي، درې اروپایي هیوادونو پرېکړه کړې چې د بندیزونو بیا فعالېدو میکانیزم به بیرته فعال کړي. یاد میکانیزم کې ټول هغه بندیزونه چې پر ایران د 2015 کال اټومي پروګرام پر سر تر هوکړې وروسته لغوه شوي وو بیرته فعال کړي. تر اوسه ایراني چارواکو دغې پرېکړې ته کوم غبرګون نه دی ښودلی. اسرائیلي الوتکو د سوریې پلازمینه دمشق کې د دغه هیواد د پوځ مرکزي قماندانۍ په نښه وویشتلې ده. دغه برید وروسته له هغه شوی چې سوري ځواکونو د دوشنبې په ورځ د دروزي او بدوي وسلوالو ترمنځ د نښتې د کنټرول لپاره سویدا ولایت ته تللي وو، خو دغه ځواکونه اوس مهال له دروزي وسلوالو سره په نښته اوښتي دي. اسرائیلو خبرداری ورکړی چې له یاد ښار څخه د سوریې د ځواکونو تر وتلو پورې به حملې روانې وي. دروزیانو د ځانونو د دفاع لپاره د وحدت پوځ د جوړولو اعلان کړی دی. دروزي لکه ګي د توحیدي مذهب پیروان دي چې په 11مه پیړۍ کې رامنځته شوی او ډېر پیروان یې په سوریه، اسرائیل، اردن، ترکیه، امریکا، کاناډا، استرالیا، جرمني او برازیل کې دي. په سوریه کې د جګړې د څارونکي یو سازمان د راپور له مخې د سویدا په وروستیو څو ورځو نښتو کې 248 کسان وژل شوي دي.